د نن ورځې درس زموږ دوهم لیکچر ده. دوهم لیکچر به هم په بیسیک کانسپټ باندې وایو. مخکې له دې چې موږ دوهم لیکچر شروع کړو باید لومړی لیکچر تکرار کړو. لومړی لیکچر تکرار په دغه څو پوښتنو کې ده چې what is internet, what is www, what is http, what is url, define force of url, what is domain name, what is web server, what is web browser, what is w3c. کله چې دغه پوښتنو ته موږ ځوابونه ورکړل زموږ لومړنی لیکچر تکراري او د دې پوښتنو ته په ځوابونو ورکولو سره تاسې دوهم لیکچر ته آماده کیږئ. مخکې له دې چې دوهم لیکچر ته غوږ کېږدئ، دوهم لیکچر شروع کړئ، تاسې باید دغه پوښتنې ځواب کړئ، ځکه مخکې مو ویل چې دغه پوښتنې تاسې دوهم لیکچر ته آماده کوي او دوهم لیکچر باندې بیا په سم ډول باندې پوهېدلی شئ. دوهم لیکچر په ویب سایټ شروع کوو چې what is ویب سایټ. ویب سایټ څه شی ده؟ مخکې له دې چې ویب سایټ وپېژنو باید ویب پیج وپېژنو چې what is ویب پیج. ویب پیج څه شی ده؟ Web page is electronic page or document that may include text, graphic, sound, video and etc. Web page چې ده دا یو برقي صفحه یا ډاکومنټ ده چې کېدلی شي په ټکسټ لیکنه باندې، ګرافیک، ساوند، ویډیو یا نور عکسونو چې باندې مشتمله وي. یعنی هغه صفحه چې الکترونیکي بڼه ولري، یعنی هغه صفحه چې د هغې ته یعنی هغه صفحه چې هغه په براوزر باندې د خلاصېدو قابلیت ولري، دې ته څه ویل کېږي؟ ویب پیج ویل کېږي. یعنی هغه صفحه چې موږ وکولی سو چې هغه صفحه په براوزر باندې ووینو، ویب براوزر باندې ووینو، دې ته موږ څه ویلی شو؟ ویب پیج ویلی شو. اوس راځو ویب سایټ ته چې what is website. website څه ده؟ website a collection of related web page that you can access electronically is called website. website چې ده د څو تړل شوو ویب صفحو مجموعه ده. کله چې څو صفحې په خپل منځ کې د هایپرلینک په اساس باندې وتړل شي د دغو صفحو مجموعې ته څه ویل کېږي؟ ویب سایټ ویل کېږي. او ویب سایټ ته لاسرسی په الکترونیکلي ډول باندې وي، لکه څنګه چې مو مخکې ویلې کله چې موږ ویب براوزر خلاص کړو د ویب براوزر په اساس باندې موږ ویب سایټ ته لاره پیدا کړو یا ویب سایټ ته لاسرسی پیدا کړو، دغه ډول لاسرسی ته الکترونیکلي اکسس وایي. The first page of website is called home page. لومړنۍ صفحه د یو ویب سایټ د چې په نامه یادېږي؟ د هوم پیج په نامه باندې یادېږي. هر ویب سایټ چې کله موږ راخلاصو لومړنۍ صفحې ته څه ویل کېږي؟ هوم پیج ویل کېږي. Each website has specific internet address yani URL that you need to enter in your browser to access website. هر ویب سایټ چې ده یو خاص ادرس انټرنیټ ادرس لري. هر ویب سایټ یو خاص یا یونیک ادرس لري. دغه یونیک ادرس یا سپیسیفیک انټرنیټ ادرس ته څه ویل کېږي؟ URL ویل کېږي چې په براوزر کې د دغه URL په اساس باندې موږ یو ویب سایټ ته لاسرسی پیدا کولی شو. Types of website. د ویب سایټ ډولونه. ویب سایټ چې ده there are basically two main type of websites. د ویب سایټ عموما یا basically دوه ټایپونه لري چې یو static ده بل dynamic ده. لاندې تاسو تصویرونو کې معلومیږي چې یو static ویب سایټ موږ لرو بل dynamic ویب سایټ لرو. static ویب سایټ چې ده په دې کې له چې نه د دریو ژبو نه عموما له دریو ژبو نه HTML, JavaScript, CSS دې نه بغیر نور هم شته خو عموما له دغه دریو نه استفاده کیږي HTML, JavaScript, CSS. او dynamic ویب سایټ چې ده د دغه دریو ژبو برسیره مثلا د HTML, JavaScript, CSS برسیره د PHP ژبې نه هم استفاده کیږي او ورسره د MySQL لپاره هم د ډیټابیس لپاره هم د MySQL نه استفاده کیږي. بغیر له دې ژبو نه موږ په نورو ژبو کې هم ویب سایټ جوړولی شو لکه ASP.NET یا JSP یا نور کې فرل کې یا نور کې موږ هم کولی شو چې یو ډاینامیک ویب سایټ جوړ کړو. اوس راځو static ویب سایټ پیژنو. Static web page are made of fixed code and unless the site developer make changes nothing will change on the page. Static ویبپاڼه یا ویب سایټ چې ده
یو مشخص کوډ په اساس، یو فیکسډ کوډ په اساس، یو تیار جوړ شوی کوډ په اساس باندې دغه جوړ شوی وي. یعنې دې کې کله چې موږ یو کوډ وکړو بیا هغه کوډ کله موږ په براوزر باندې ښکاره کوو، هغه څه چې موږ ته ښکاره کېږي بیا په براوزر کې موږ په هغه باندې تغیرات نسو راوړلی. یعنې دا سټټیک ویب سایټ انټراکټیو نه ده، محاوروي نه ده، شاته ډیټابیس نه لري. سټټیک ویب سایټ شاته ډیټابیس نه لري. کله چې موږ په براوزر کې په دغه ویب سایټ کې تغیرات راولو یا موږ محاوري شکل ته اړو، هلته تغیرات یا محاوري شکل یا محاوره صورت نه نیسي په سټټیک ویب سایټ کې. خو کله چې وغواړو په دې کې تغیرات راوړو، هر څه په دې کې تغیرات نشي راوړلی. یوازې ډیولپر، هغه چا چې دغه صفحه جوړه کړې ده، دغه کوډ یې کړی ده، هغه کوډ جوړونکی، هغه صفحه جوړونکی، هغه ډیولپر کولی شي چې په دې سټټیک ویب سایټ کې تغیرات راولي. سټټیک ویب سایټ چې دا یوزولي یا عموما د کلاینټ سایډ لنګویج لخوا لیکل کیږي. کلاینټ سایډ لنګویج، کلاینټ سایډ لنګویج کومې دي؟ HTML ده، CSS ده، جاوا سکرپټ ده. کله چې موږ یو سټټیک ویب سایټ جوړوو موږ له دغه دریو ژبو نه استفاده کوو، HTML نه، CSS نه او جاوا سکرپټ نه. ډاینامیک ویب سایټ موږ وایو چې what is dynamic site. Dynamic web site چې ده، dynamic web site a collection of dynamic web pages whose content changes dynamically. Dynamic web site چې ده دا د dynamic ویب پاڼو مجموعه ده. dynamic ویب پاڼې هغه ویب پاڼې دي یا dynamic ویب سایټونه هغه ویب سایټونه دي چې هغه کې تغیرات خوځنده وي. هغه کې تغیرات، کوم تغیرات چې کیږي یا په براوزر باندې موږ ته ښکاره کېږي، هغه ټول محتویات یې څنګه وي؟ خوځنده وي. یعنې په هغه کې یو محاوروي شکل پروت وي. کله چې ډاینامیک ویب سایټ موږ ولرو هغه یو محاوروي بڼه لري. موږ کولی شو چې هغه سره یو محاوروي سیستم کې رامنځته کړو، محاوره وکړو. The dynamic website it access content from a database. A dynamic website شاته یو ډیټابیس پروت وي. دې ټول محتویات په ډیټابیس کې پراته وي او بیرته هغه ته لاسرسی هم د همغه ډیټابیس نه کیږي. کله چې موږ براوزر باندې دغه محتویات وینو هغه محتویات ټول د ډیټابیس نه راخیستل کیږي او کله چې موږ دغه سره محاوروي شکل غوره کوو، هغه محاوره یا هر څه چې موږ د غوښتنې لرو هغه هم د ډیټابیس ته ځي یا ډیټابیس نه هم راخیستل کیږي هم ورچول کیږي معلومات. Dynamic website is written using a server-side scripting language such as PHP, ASP, JSP, and etc. Dynamic website چې دا لکه مخکې مو څنګه ویلې عموما server-side scripting language په اساس جوړ شوی وي او server-side scripting language کومې دي؟ مثلا PHP ده، ASP ده، JSP ده، داسې نورې ژبې دي چې دغه server scripting language دي، server-side scripting language دي او دغه په اساس باندې یو ډاینامیک ویب سایټ جوړیږي. اوس راځو HTML ته چې HTML چې ده HTML stand for hypertext markup language. HTML د hypertext markup language نه اخیستل شوی. HTML څلور حروفونه HTML دا له چین اخیستل شوی ده، hypertext markup language نه اخیستل شوی ده او دا چې ده it was developed in early 1990 دا تقریبا په 1990 میلادي کال کې جوړ شوی ده. لکه څنګه مو چې مخکې ویلې HTML it is a client side formatting language used to develop web pages. HTML چې دا یو client side language دا خو کوم ډول language دا formatting language ده چې دغه په اساس باندې موږ کولی شو چې یوه ویبپاڼه جوړه کړو. HTML is not programming language. It is used to define text, graphic, audio and video in website. HTML چې دا یو پروګرامینګ لنګویج نه ده، لکه مخکې مو ویلې چې دا یو فارمیټینګ لنګویج ده. یعنې دغه HTML په اساس موږ کولی شو چې د ویب سایټ فارمټ جوړ کړو. د HTML په اساس باندې موږ کولی شو چې د یو ویب سایټ سټرکچر جوړ کړو. په هغه سټرکچر کې بیا مختلف ډول فارمټینګ وکړو. دا یو پروګرامینګ لنګویج نه ده چې هغه یو آبجیکټ په اساس یا د کلاس په اساس یا د پولیمورفیزم انهریټنس یا د نور آبجیکټ اورینټډ په اساس باندې فوکس وکړي. دا یوازې یو فارمټینګ لنګویج ده، دې ته موږ پروګرامینګ لنګویج نشو ویلی. HTML is not case sensitive language. ان HTML چې ده دا کیس سینسیټیو لنګویج نه ده. کله چې موږ په دې کې ټګونه لیکو یا نور څه لیکنه کوو
یا ټریبیوټ یا داسې نور چې لیکو هغه کیس سینسیټیو نه وي. کیس سینسیټیو په دې معنا چې مثلا دغه HTML لیکل سوی ده، دغه HTML که چېرته په وړو حروفونو ولیکل سي یا په کوچنیو حروفونو ولیکل سي یو شان مفهوم لري. یعنی HTML په کوچنیو حروفونو یا په لوی حروفونو باندې بېلابېل مفهومونه نه دي، دا یو ډول مفهوم لري په HTML کې. یعنی هر څه چې همدغه رقم ټګونه که په لویو حروفونو ولیکل شي که په کوچنیو حروفونو ولیکل سي هغه کوم تغییر وړ نه وي، هغه یو مفهوم لري. یعنی کیس سینسیټیو په همدې معنا ده چې کله که په لویو حروفو ولیکل شي که په کوچنیو حروفونو ولیکل شي یو مفهوم ورکوي، مشکل نه جوړوي. You can write HTML program on any editor like. موږ ایډیټر لرو. کله چې ایډیټر د موږ سره نه وي موږ نشو کولی چې یو ویب صفحه جوړه کړو، موږ نشو کولی چې یو ویب سایټ جوړ کړو. دغه ایډیټر مثلا ډریمور ایډیټر سو، نوټ پاد ایډیټر سو، ورډ پیج سو، نوټ پاد پلس پلس سو، سبلیم سو، یا داسې نور مختلف ایډیټر دي. کولی شو چې د هر یو چې تاسو زړه وي د هر یو نه تاسې استفاده وکړئ. هر یو بیا بیل بیل ځانګړنې یا خصوصیات لري. هر یو نه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ، هغې کې HTML کوډ ولیکئ او د یو ویب پاڼه جوړه کړئ. موږ HTML وپېژندو، اوس HTML ټګ پېژنو. HTML command are known as tag are surrounded by the two character. لکه مخکې چې ویل چې HTML چې ده هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج ده. هایپر ټیکسټ څه معنا؟ مثلا دغلته د موږ سره دغه یوه لیکنه ده، صحیح ده. دغه لیکنې ته چې اوس موږ ګورو د سلاید ده، دغه لیکنې ته چې موږ ګورو دغه لیکنه یوازې ټیکسټ ده، لیکنه ده. خو کله چې په دغه لیکنه کې مثلا دغه سټینډ یو لفظ ده، دغه موږ د یو بل چې سره وتړو، ربط ورکړو، هایپر ټیکسټ یې کړو، یعنې هایپر لینک یې کړو، بیا دغه ټول لیکنې ته موږ هایپر ټیکسټ نوم ورکولی شو، ځکه چې دغه یو ټیکسټ په چی باندې واوښته؟ په لینک باندې واوښته، هر یو ټیکسټ وي. نو هایپر ټیکسټ نه مفهوم همدغه شو. مارک اپ لنګویج نه مفهوم همدغه ټګونه دي چې اوس یې موږ وایو چې HTML یو داسې ژبه ده چې هغه کې ټیکسټ څنګه شوي وي، د لینک په اساس ټول ټیکسټونه یا نور لینکونه جوړ شوي وي، او هم په دغه ژبه کې د چی نه استفاده شوي؟ د ټګونو نه استفاده شوي. اوس راځو ټګ موږ پېژنو چې ټګ څه شی ده. HTML command are known as tag are surrounded by the two character. These characters are called angle bracket. د HTML کمانډونو ته، هغه امرونو ته چې امرونه سرته رسوي یا کارونه سرته رسوي، هغه کمانډونو ته موږ څه وایو؟ ټګ وایو. دغه ټګ چې ده باید په کومو کرکټرونو باندې، په دغه دوه کرکټرونو باندې باید سراوند وي. یعنې حتما باید کله چې یو ټګ موږ معرفي کوو باید دغه دوه کرکټر ولري. دغه دواړو کرکټرو ته څه ویل کېږي؟ انګل بریکټ ویل کېږي. انګل بریکټ دغه قوسونه دي چې باید هر ټګ همدغه دوه قوسونه ولري. HTML tag normally come in pairs like head and head. HTML tag چې ده نارملی ډول باندې عموما چې راځي جوړه راځي. مثلا یو دغه هیډ ټګ سو، سو دغه سٹارټ سو او دغه این ټګ سو. ګوره دا جوړه شو، دغلته شروع ده او دا څنګه سو؟ ختم سو. The HTML tag is not case sensitive. لکه مخکې مې ویل چې HTML ژبه case sensitive نه ده، همدغه شانې ټګونه هم case sensitive نه دي. که موږ چېرته دغه هیډ په لویو حروفونو ولیکو یا په کوچنیو حروفونو ولیکو، دا دواړه یو ډول مفهوم په HTML کې ورکوي، بېلابېل مفهومونه نه دي. The first tag in pair is called the start tag and the second tag is called the end tag. اوس لکه دلته موږ چې ویلې چې دغه یو ټګ سو، دغه چې سو start tag سو او دغه end tag سو، صحیح ده. The tag could be classified into two types. ټګونه چې دي په دوه ډوله باندې دي، دوه ډوله classified شوي دي. یو چې د سنگل ټګ دی، سنگل ټګ ته چې دی empty ټګ هم وایي. empty ټګ یا سنگل ټګ دا سٹارټ لري، شروع لري، خو end آخري نه لري. مثلا دغه چې دا هم سٹارټ لري، ګوره دغه ټګ هیډ ټګ دا هم سٹارټ لري او هم end لري. خو ځینې بیا داسې ټګونه دي چې دغه سٹارټ لري خو end نه لري. لکه چې شی لکه BR بریک. کله چې موږ یو لاین ماتو، یو انټر وهو یا یو لاین ښکته راځو، موږ بیا د BR ټګ نه استفاده کوو.
صحیح ده بریک نه استفاده کوو چې دغه بریک یا بی آر ټګ چې ده سټارټ ټګ لري خو این ټګ نه لري یا موږ هوریزنټل لاین په یوې پاڼه کې راولو غواړو چې یو هوریزنټل لاین رسم کړو بیا هوریزنټل لاین موږ د اچ آر ټګ نه استفاده کوو دغه اچ آر ټګ چې دا سټارټ لري خو اینډ نه لري بل چې دا فیریټ ټګ ده فیریټ ټګ start and end ټګ دغه جوړه ټګونه دي یعنی دغه ډول ټګونو ته فیریټ ټګ ویل کیږي یا جوړه ټګ ویل کیږي چې دا هم سٹارټ لري هم end لري استعمال ده استعمال باید حتما هم سٹارټ ولري باید اخر کې هم end ولري صحیح ده او باډي ده مثلا باډي هم باید سٹارټ ولري او هم باید end ولري خو کله چې موږ سٹارټ او end سٹارټ موږ په چی باندې پیژنو یوازې دغه دوه انګل بریکټ راغلی وي خو کله چې دغه دوه انګل بریکټ سره یو سلش علامه په دې ځای کې واچول شي بیا دا چې راځي این ټګ راځي لکه دلته تاسې ګورئ پورته هیډ ټګ ده هیډ ټګ ګوره دا د موږ سره سټارټ ده په دې کې سلش علامه نشته او دغلته وګوره هیډ دلته د موږ سره بیا بک سلش علامه سته دا این ټګ سو او دا چې څه سټارټ ټګ سو نو سټارټ ټګ او د این ټګ ترمنځ فرق هم په همدې ځای کې معلومیږي چې سټارټ ټګ چې دا بک سلش نه لري او هیډ ټګ چې دا بک سلش لري HTML attribute موږ وایو چې د HTML attribute څه شی ده attribute لکه معنا یا لفظ نه معلومیږي attribute معنا دی attribute is the additional information about the element that is included inside the start tag. Some attributes are compulsory and some are optional. Attributes دي اضافي معلومات دي په څه شي کې اضافي معلومات دي د څه شي لپاره اضافي معلومات دي د یو element لپاره اضافي معلومات دي element چې سو همدغه ټګونه سو مثلا دغه body tag دغه element سو په دې کې چې نور کوم ټاګونه راځي بیا دغه باډي element یا دغه باډي ټګ چې دي هغه عناصر راځي باډي ټګ کې کله چې موږ مثلا دغه BG colored دغه چې سو attribute سو دغه BG color په اساس باندې دغه باډي ته څنګه ورکول کیږي یو رنگ ورکول کیږي یعنی دغه ټګ اضافي معلوماتو ته کله چې موږ غواړو په دغه ټګ کې نور اضافي معلومات ذخیره کړو یا نور اضافي معلومات پورې ورجمع کړو نو دغه ته څه ویل کیږي attribute ویل کیږي د یو ټګ خصوصیات ته څه ویل کیږي attribute ویل کیږي کله چې یو ټګ خصوصیات لري مثلا دغه باډي ټګ چې لري دا یو خاصیت چې BG color read څه دا یو خاصیت څه نو دې ته څه ویل کیږي attribute ویل کیږي ځینې attributeونه چې دي compulsory دي ضروري دي او ځینې چې دي اختیاري دي تاسو خوښه کې دي ځینې باید واچوي او ځینې باید ضرور نه دي چې واچول شي او نه چول شي دغه اوس موږ سره یو ټګ سو باډي او دغه BG color دا چې څه attribute سو دغه attribute باید په چې کې define شي په start ټګ باید define شي ان دغه باید په start ټګ کې ولیکل شي دا موږ په end ټګ کې نه راولي لکه دلته څو ګوره دغه باډي دا چې څه end ټګ سو په دغه end ټګ کې موږ attribute نسو اچولای او نه یې اچو او نه مفهوم لري نه کار ورکوي دغه باید attribute په کوم کې واچول شي attribute باید په start ټګ کې شروع شي او واچول شي attribute د یو ټګ اضافي معلومات یا اضافي خصوصیات دي چې یو ټګ ته اضافي معلومات یا خصوصیات ورکوي راځو د HTML ګټې وایو چې HTML ګټې چې دي benefit of HTML درې خاصې عمومي ګټې لري چې اول ګټه چې ده simplicity ده In HTML is a simple but powerful language. Any person can use HTML easily to create a web page. HTML چې د ډیره ساده او اسانه ژبه ده هر څوک کولای شي چې په لږ کوشش سره په لږ هڅه سره دی وکولای شي HTML ژبه زده کړي او په HTML ژبې په اساس باندې دی یو ویب پاڼه جوړه کړي دا ولې کوي دا ځکه کوي کله چې موږ یو ویب سایټ جوړوو د ویب سایټ سټرکچر په HTML باندې جوړیږي که د ویب سایټ لپاره سټرکچر نه وي نو موږ ویب سایټ نشو جوړولای او که د سټرکچر لپاره HTML نه وي موږ سټرکچر نشو جوړولای نو HTML ځکه چې سو پاورفل لانګویج دوهم چې دا
platform independent ده. It work on any platform. It means that HTML document created for one type of computer system can be used on different type of computer system. Platform independent نه مفهوم دا ده چې که چیرته موږ HTML document یا HTML په اساس باندې ویبپاڼه په یو کمپیوټر کې جوړه کړو، دا کولی شو چې په مختلفو کمپیوټرونو کې ترې استفاده وکړو. مثلا موږ غواړو چې یو HTML document یا HTML ویبپاڼه په یو سیستم سافټویر کې یا یو اپریټینګ سیستم کې جوړه کړو، دا کولی شو چې په مختلفو اپریټینګ سیستمونو کې وکاروو. مثلا موږ په وینډوز کې دغه HTML document جوړ کړی ده، موږ کولی شو چې په مک کې، لینوکس کې کار ترې واخلو. یا مثلا موږ په پی سي کمپیوټر کې دغه جوړ کړی ده HTML document، کولی شو چې په میکینټاش کمپیوټر کې، کولی شو چې په نور کمپیوټرونو کې دې نه استفاده وکړو. بل چې دا easy navigation ده. easy navigation HTML web page are linked together using hyperlink. It provides easy navigation between different documents. HTML په اساس باندې موږ کولی شو چې د نورو صفحو سره چې تړل ورکو. ان HTML document کې موږ ډیر په اسانۍ سره کولی شو چې د نور لیکنې سره یا د نورو صفحې سره چې ورکو ارتباط ورکو یا تړاو ورکو، هایپرلینک جوړ کړو. دا هایپرلینک د څه شي سبب ګرځي؟ دا هایپرلینک د دې سبب ګرځي چې موږ په اسانۍ سره وکولی شو نیویګیشن هم جوړ کړو، مختلف نیویګیشن جوړ کړو، مختلف منوګانې جوړې کړو په یو HTML document کې. دا د HTML عامې ګټې وي، کېدلی شي نورې ګټې هم ولري. او HTML تاوانونه یا limitation of HTML چې دي، محدودیتونه یې چې دي. لومړی no programming capabilities. HTML provide no programming capabilities. It is only provide formatting text, picture and sound. لکه مخکې مو څنګه ویلې چې HTML چې دا formatting language ده، دا programming language نه ده. همدغه بده ځانګړنه ده چې HTML چې ده یو programming language نه ده. د پروګرامینګ لانګویج سهولتونه نه لري، لکه موږ چې مخکې ویلې چې مثلا پروګرامینګ لانګویج دا سهولتونه لري چې هغه کې کلاس، آبجیکټ او پولمارفیزم، انهریټنس او غیره نور شیان وکاروو، آبجیکټ اورینټډ نه استفاده وکړو. خو دلته بیا هماغه خاصیتونه نشته په HTML کې. دوهم چې دا static ده. HTML can only be used to create static web page. HTML یوازې د static ویب سایټ لپاره کولی شو چې جوړې کړو یا وکاروو. یعنې د HTML چې کله یوازې موږ یوازې HTML ځان سره ولرو، موږ کولی شو چې وکړو static ویب سایټ جوړ کړو. یوازې په HTML باندې موږ نشو کولی چې ډاینامیک ویب سایټ جوړ کړو. که چېرته بیا موږ وغواړو چې ډاینامیک ویب سایټ جوړو، د هغه سره باید د HTML سره باید موږ نورې ژبې اضافه کړو، مثلا PHP ژبه اضافه کړو. یعنې یوازې په یو HTML باندې چې موږ کله کار کول غواړو، نو یوازې موږ یو static ویب سایټ جوړولی شو. دوهمه چې ده fixed tag set. HTML does not provide the facility to create customized tag. It only provides a predefined set of tags. HTML داسې یوه ژبه ده چې په دې کې مخکې له مخکې نه ټاګونه ځانګړي شوي وي، ټاګونه ځای په ځای شوي وي. یعنې کله چې موږ یو کار یا کمانډ اجرا کوو، د هغه لپاره ځانګړي بیا چې دي ټاګونه. راځو موږ خپل داسې کوم وبښئ د مشکلاتو. موږ درېیمې محدودیت ته رسېدلی یو چې HTML چې دی یوازې HTML کې فکس ټاګونه راغلي دي. یعنې کله چې موږ په HTML کې کوم کار یا کړنه اجرا کوو، نو هغه لپاره ځانګړي کمانډونه یا ټاګونه شتون لري. د هغه څخه بغیر موږ د نورو ټاګونو یا کمانډونو استفاده نشو کولی. کوم چې د کوم کار لپاره ځانګړی شوي، د هغه لپاره استفاده ترې کولی شو. او د هر کار لپاره ځانته ټاګونه یا کمانډونه ځانګړي شوي دي. موږ په خپل سر باندې نشو کولی چې په HTML کې له ځانه ځینې ټاګونه جوړ کړو. دا هم چې سو یو محدودیت سو. Web page creation using HTML. کله چې the basic requirement to create web page using HTML are
حذفولو. کله چې موږ وغواړو یو ویب صفحه جوړه کړو د HTML په اساس باندې، د هغه لپاره یو څو بیسیک ریکوایرمنټ دي. یا بیسیک ریکوایرمنټ کوم دي؟ باید کله موږ په HTML په اساس باندې یو ویب صفحه جوړو، لاندې څو ریکوایرمنټونه موږ باید پوره کړو، لاندې څو ضرورتونه باید موږ پوره کړو. ضرورتونه کوم دي؟ اول چې د کمپیوټر سیستم ویب سیستم سافټویر. کمپیوټر سیستم باید موږ لرو، له سیستم سافټویر سره هر ډول سیستم سافټویر وي، وینډوز وي، ماک وي، لینکس وي، یونکس وي، هر ډول سیستم سافټویر چې موږ لرو مشکل نه لري. دوهم چې دا باید موږ ټیکس ایډیټر ولرو. ټیکس ایډیټر هر یو چې وي، که نوټپډ وي، ورډپډ وي، ډریم ویور وي، سبلیم وي، نوټپډ پلس پلس وي، هر یو چې وي، هر ایډیټر چې تاسو سره وي باید یو دانه حتما وي د سره. او دریم چې دا ویب براوزر وي راسره، هر ډول ویب براوزر چې تاسو سره وي باید یو ویب براوزر وي د سره، لکه انټرنیټ ایکسپلورر او فایرفاکس او نېټسکیپ او ګوګل کروم او وغیرہ، سفریس او نور وغیرہ ویب براوزر شي، هر ډول ویب براوزر چې وي د سره. کله چې موږ HTML باندې یو ویب صفحه جوړو باید دغه ریکوایرمنټونه موږ پوره کړو. HTML extension when you save an HTML file. لومړی راځو extension پیژنو. extension چې ده، extension چې ده چې خبر چې ورستړی ده، وروسته د یو نوم پسې راځي او د دغه extension په اساس باندې د یو فایل ټایپ معلومیږي، یو نمونه یا قسم معلومیږي چې دا کوم ډول ټایپ ده. مثلا زه راځم دغلته ګورم چې دغه موږ سره کوم ډول فایل ده، نو زه راځم پراپرټي ته د دې ایکسټنشن ګورم. که د دې ایکسټنشن ته راسم، د دې ایکسټنشن چې ده PDF ده، نو ما ته معلومیږي چې دغه کوم ډول فایل څه، دغه PDF فایل څه. اوس که دا راځم د دې فایل هغه معلوموم، نو د دې ایکسټنشن به چې وي ایکسټنشن معلوموم چې دا کوم ډول فایل ده. ایکسټنشن چې کله زه معلوم کړم، د دې ایکسټنشن چې ده DOCX ډاټ، دغه ایکسټنشن نه مخکې ډاټ علامه راغلی وي، ټکی د ټکي نه بیا وروسته چې راځي دغه ایکسټنشن دې ته ویل کېږي. دغه چې ده DOCX ده، یعنې دغه نه معلومیږي چې دا د موږ سره چې ده یو موږ سره ورډ فایل ده. یا مثلا دغه ویډیو ځان ته ایکسټنشن لري، یا دغسې دغه ټیکسټ فایل ځان ته ایکسټنشن لري، دغه مثلا سافټویر ځان ته ایکسټنشن لري اګزیپ. اوس دا ګورم چې دا کوم ډول سافټویر دی د موږ سره، دلته ګوره د دې ایکسټنشن اخري کې چیرې .exe.exe، نو دا موږ ته معلومیږي چې دغه چې سو یو د سافټویر سو، یا داسې نور مختلف. یعنې د ایکسټنشن په اساس باندې موږ کولی سو چې د یو فایل نمونه یا ټایپ معلوم کړو. نو د HTML extension به چې وي، when you save an HTML file you can use either the .htm or the .html extension. The HTML extension comes from the past, when some of the commonly used software only allowed 3-letter extension. It is perfectly safe to use either .html or HTML. د HTML extension دواړه کېدلی سي، هم .htm کېدلی سي او هم .html کېدلی سي. خو .htm extension چې دا دغه لږ قوي وي یا تیز وي د په نسبت باندې د HTML په نسبت باندې. کله چې موږ صفحه راخلاصو د HTML په نسبت باندې دغه extension چې وي .htm دا یو څه نه څه تیز وي. او ځینې سافټویرونه دي، مثلا ځینې براوزر یا ځینې نور سافټویر دي چې هغه یوازې 3 حروفونو ایکسټنشن ته اهمیت ورکوي، یا هغه خلاصوي یا هغه ته اجازه ورکوي. دغه 4 حروفونو لکه .html دا 4 حروفونو څه دغه ته اجازه نه ورکوي. نو دې په اساس باندې هم دغه 3 حروفونه چې دي دغه لږ با مفهوم راځي او هر سافټویر لپاره مشکل بیا نه جوړیږي. اوس مثلا کله چې موږ غواړو یو HTML فایل ثبت کړو، په نوټ پډ کې موږ کوډ وکړو، کله چې دغه کوډ موږ ثبتوو باید په کوم ډول ایکسټنشن باندې ثبت سي، یا په HTML باندې یا HTML باندې، په دې باندې ثبت سي. مثلا فایل نوم ورکوي، فایل نوم چې ورکوي هغه نه ډاډ علامه واچوي، وروسته HTM واچوي، او یا فایل نوم واچوي اخري کې ډاډ واچوي، او یا اخري ډاډ نه وروسته بیا HTML واچوي. یعنې دا چې سو د HTML extension شو. کله چې HTML extension ونه لري نو هغه فایل موږ ته بیا نه رن کیږي.
ښه بیسیک HTML ټګ د HTML اساسي ټګونه کوم دي؟ د HTML کله چې موږ یو HTML صفحه جوړوو یو ویب صفحه د HTML په اساس جوړوو دغه څو ټګونه چې دي اساسي ضروري دي. کله چې دغه ټګونه د موږ سره نه وي موږ HTML نسو ډیفاین کولی. لومړی HTM کله چې موږ اول ور صفحه جوړوو باید موږ سره دغه HTML ټګ وي start او end وي راسره. دا چې ښودنه کوي indicate starting of HTML program. د HTML program شروع په نښه کوي موږ ته. بیا د موږ سره باید هیډ موجود وي. هیډ چې دا یو کانټینر ټګ ده، یعنی دا ټګ چې ده د محتویاتو لپاره یو کانټینر په توګه استفاده کیږي. یعنی په دې هیډ ټګ کې موږ کولی شو چې ټایټل راوړو، کولی شو چې سکریپټ راوړو د جاوا سکریپټ لپاره ټګ راوړو، کولی شو چې موږ سټایل راوړو د CSS لپاره، کولی شو چې موږ لینک جوړ کړو په دغه ټګ کې. کیدلی شي چې یعنی په دغه هیډ ټګ کې مختلف کارونه موږ نور هم سرته رسولی شو. یعنی په دغه هیډ ټګ دننه موږ کولی شو چې مختلف نور ټګونه دلته معرفي کړو، ځکه دې ته کانټینر ټګ فرام کنټینټس ورته ویل کیږي. کله چې په دې کې ټایټل ده هیډ ننه بیا موږ چې ټایټل معرفي کوو. ټایټل د څه لپاره معرفي کوو؟ ټایټل چې ده د صفحې د ټایټل کله چې موږ ته باید د ویب صفحه جوړه کړله د ویب صفحې موږ ته باید ټایټل هغه نوم معلوم سي، باید موږ د څه نه استفاده کوو؟ ټایټل نه. نو دا هم ضرور راځي. بل چې دا باډي دا بیا HTML هیډ او باډي دغه درې بیا چې ده بیخي ډېر ضرور ده، خو هیډ هم څه نه څه ضرور ده. یعنی دغه HTML هیډ او باډي نه بغیر موږ هیڅ HTML کوډ نسو جوړولی، د HTML صفحه نسو معرفي کولی. او ټایټل بیا دومره ضرور نه ده، خو د نوم د ښودلو لپاره ضرور ده. باډي کې بیا څه کېږي؟ باډي کې specifies the contents of the page. څه contents چې موږ ته په براوزر باندې ښکاره کېږي یا څه محتویات او یا ډاکومنټ چې موږ ته براوزر باندې ښکاره کېږي دغه ټول بیا په څه کې دننه راځي؟ په باډي کې دننه راځي. دا درې یا څلور اساسي ټګونه د HTML شو. پاملرنې مننه. اوس راځو په دغه باندې لږ عملي کار کوو چې دغه اساسي ټګونه کوم دي. ټګ باید وپېژنو، اټریبیوټ وپېژنو، چې نور او څه رقم معرفي کېږي، اکسټنشن وپېژنو. په دې باندې کار کوو. راځم نوټ پډ راخلاصومه. کله مو چې دا نوټ پډ راخلاص کړ، اوس غواړم چې یو ویبپاڼه جوړه کړم. لومړی باید زه چې ولرم HTML ټګ ولرم. دغه HTML ټګ که ته په کوچنیو حروفو ولیکې او یا یې په لویو حروفو ولیکې کوم مشکل نه جوړوي. ګوره دغه ما معرفي کړ HTML ټګ، خو سټارټ چې ده په دې کې بکسلش نشته او په end کې بکسلش شته. صحیح ده؟ دې دننه بیا زه بل یو ټګ معرفي کوم د چې په نامه باندې هیډ په نامه باندې. هیډ د چې کار کوي؟ د کانټینر په شکل باندې کار کوي. بل باید زه معرفي کوم د چې په نامه باندې ضرور دي باډي په نامه باندې. دې کې بیا چې راځي؟ محتویات راځي. دا باید بکسلش ولري. صحیح ده؟ دا اوس هغه اساسي ټګونه د موږ سره د چې سول؟ د HTML سول. صحیح ده؟ خو کله چې زه دا ثبتومه باید د دې اکسټنشن چې وي په کوم ځای کې مثلا ثبتومه ډیسکټاپ باندې ثبتومه، دې ته نوم ورکومه چې مثلا first ډاټ چې شي HTM. صحیح ده؟ دا باید اکسټنشن وي. دا موږ چې کوو ثبتو. که چېرته دغه ډاټ HTM نه وي موږ سره دغه صفحه نه پېژندل کېږي او موږ ته بیا کار نه کوي. دا زه ثبتوم. صحیح ده؟ You can save to this pic. هغه ځای مو سم نه ده ورته انتخاب کړی، ډیسکټاپ ورته انتخابوو، بس همدغه یې نوم څه او سیو کوئ. صحیح ده؟ کله مو چې دا سیو که اوس زه وګورم دا صفحه به موږ سره بیخي خالي وي. څه سو ګورو چې کوم دغه ده
صحیح ده. اوس دا چې زه باید اوپنوید کمه، اوپنوید هر یو براوزر باندې چې تاسې اوپنوید کوئ، خو ما په ګوګل کروم باندې اوپنوید که. اوس چې ما ته دغه صفحه ښکاره کېږي، نه به یې ما ته ټایټل وي. ګوره ټایټل یې یوازې فرست ډاټ ایچ ټي ایم ایل دغه راخیستی ده موږ ته. صحیح ده. او دغه چې ده نور کوم څه شی نسته کې خالی ده. اوس راځم په دې کې زه چې کومه یو څه نور اضافه کومه. اول دلته زه دې لپاره یو ټایټل جوړومه. ټایټل مثلا نور کومه چې our first web page. دا ما چې ورکه ټایټل مې ورکه، خو دغه ټایټل باید بند سي. صحیح ده. ګوره د دغه دواړو ټګونو په منځ کې ما دغه نوم ورته مشخص کړ. صحیح ده. په باډي کې یو زه چې لیکم، هر څه چې تاسې وغواړئ یو څه شی ولیکئ. مثلا ورته لیکو چې this is our first practical day. We must attend this class to increase our information. دا شان مو ولیکل ورته. صحیح ده. انداز تاسو نور هم ډېر هر څه لیکلی شئ. اوس راځمه چې دغه چې کومه سیو کومه، فایل ته راځمه، دا به سیو کوي. صحیح ده. اوس ګورمه دغه براوزر را خلاصومه بیرته، همغه پاڼه مې را خلاص کړې، دا چې کومه ریفریش کوم یې. کله مې چې ریفریش کړ وګورئ فاست ټایټل یې موږ ته بدل څه اور فرست ویب پیج. په ټایټل کې ما همدغه لیکلي دي اور فرست ویب پیج. دغه د دغه صفحې ټایټل موږ ته معلوم څه. او په باډي کې this our first practical day دغه چې څه our first اوکې دلته first غلط مې لیکلی. نو دا چې څو موږ ته اوس ګوره دا زما بدل که دا ریفریش کومه، دا فی په ایپ باندې بدلیږي. څیز ګوره فرست باندې بدل شو. دغه چې څو د موږ سره د ایچ ټي ایم ایل اساسي کمانډونه شو. دا نن ورځ د موږ درس انشاءالله راتلونکي به نور موږ په ایچ ټي ایم ایل باندې عملي کار کوو. او دغه اساسي درسونه دي د ویب بیس کانسپټ یا د ایچ ټي ایم ایل د جوړونې لپاره اساسي یا د ویب پاڼې جوړولو لپاره اساسي درسونه دي. دغه دواړه ویډیوګانې تاسې باید ډېرې وګورئ او ډېر څه ترې زده کړئ. هر یو خبره کې شوې ده تاسې په سم ډول باندې زده کړئ، ځکه چې دا د نورو درسونو لپاره یو اساس ده. کله چې په دغه درسونو باندې تاسې پوه نه شئ، په نورو درسونو باندې به پوهېدل ناممکن دي. ښه وخت ولرئ. تاسو د دعاګانو په